السلام علیکم ګران مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. اول تاسو د ډرامې د ورکوټ شاند کلیپ وګورئ. چې دې نامرده دی، کمزورې دی. دوستانو تاسو د ورکوټ شاند کلیپ هم صحیح کو. دا د پښتو ډرامه ده او خیر داسې نور زیات هم داسې ډرامې دي د پښتو هغه په هغې کې داسې خبرې کېږي او بیا د دې کټنګ جوړېږي هغه بیا په سوشل میډیا باندې خلک ورکوي. نو دې کټنګ سره او داسې د خبرو سره چې دی نو زموږ په معاشرې باندې ډېر بد اثرات د دې پروزي او سپیشل په دې ډرامو کې چې کوم داسې خبرې داسې لینګویج استعمالیږي نو دا ډېر بېهوده دي او داسې خبرې نه کول پکار. نو داسې چې دی نو زموږ په معاشرې باندې ډېر منفي اثرات ورځوي. نو لحاظه داسې چې دی نو نه کول پکار. زه چې دی نو د پښتو د ډرامو چې کوم پروډیوسران دي ډایرکټران دي هغې ته زما دا خواست دی مهرباني وکړئ داسې قسمه چې کوم خبرې پکې راځي په ډرامو کې تاسو چې دی نو دا خبرې لږ سیټ ته کوئ داسې خوند نه کوي. ولې چې دا چې څنګه تاسو ته پته ده خلک چې دی نو اول به ډرامې به لګېده فلمونه به خلکو به کتل عبرت پتې نه حاصلولی او نن سبا چې دی نو دا څونه ډرامې دي خلک ګوري او دی نه چل زده کوي او رنګ بجای د دې چې ترنه عبرت حاصل کړي او منفي پازیټیو اثرات په ځای نیګیټیو اثرات راځي. عبرت حاصل کولو نه په ځای هغې چې دی نو بس ګوري همدا کار شروع کړي وي په فرانکي ډرامې کې چې دا کار شوي او په ډینګلي ډرامې کې دا کار شوي نو دا چې دی نو ډېر بده خبره ده ډېر غلط کار دی داسې نه کول پکار. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام او بیا هم زما خبرې په چا باندې بدې لګېدلې وي نو زه بخښنه غواړم. دا یو نقطه وه ما نوټ کړه نو ما یې خپل دوستانو سره شیر کړم. دوستانو د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. انشاءالله تاسو سره ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تلویله په امان والسلام.